السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. که د چا څخه لمونځونه ډېر قضا سوي یاندې هغه ور معلوم نه وي چې څونه لمونځونه دي، یاندې اندازه نه ور معلومیږي، کال لمونځونه ځینې قضا سوي، خو بیا دې الله ته توبه وکاږي چې زه تایب یم، پر هغو تېرو ګناهو باندې پښیمانه یم، نو بیا به د لمانځه طریقه داسې وي چې نیت به کوي. څنګه نیت به کوي؟ یاندې داسې نیت به کوي چې له ما څخه چې کوم د سهار لمونځونه قضا سوي دي، د هغو لمونځو څخه د اول سهار نیت کوم. بیا به دوم وار چې دوم وار د سهار لمونځ راګرځي، بیا به وایي نیت کوم د زړه له اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعته قضایي د سهار د هغو لمونځو څخه چې ما څخه هغه دوم قضا سوي دي، درېیم قضا سوي دي، څلورم قضا سوي دي. هغه د دې اټکل ورته کېږدي، مثلا د 1 کال لمونځونه له ده څخه قضا سوي دي. نیت په داسې کې کوي چې له ما څخه چې کوم د سهار لمونځونه قضا سوي دي، له هغو لمونځو څخه د اول سهار نیت کوم، بیا د دوم سهار نیت کوم، د درېیم سهار نیت کوم، د څلورم سهار ازازه تر پای دې ورسي. او دغه رنګه د ماپښین د لمانځه قضا دې هم دغه راوړي چې له ما څخه چې کوم د ماپښین لمونځونه قضا سوي دي، د هغو لمونځو څخه د اول ماپښین نیت کوم، د دوم ماپښین نیت کوم، د درېیم ماپښین نیت کوم. دا احسن الفتاوا جلد 4 صفحه 18 باب القضا کې دا ترتیب راوړی دی. او دغه ډول فتاوای فریدیه جلد 2 صفحه 508 باب القضا الفوائد کې راوړی دی. او که چیرې سړي څه لمونځونه قضا سوي نه وي، خو بیا هم انسان دی، خامخا سړي په زړه کې شک ور پیدا شي که له ما څه لمونځونه قضا سوي نو به زه څه کوم. نو د هغه دپاره وایي احسن طریقه دا ده چې نفل کوي، دا نفل دي د قضایي لمونځو په نیت باندې کوي. که څوک احتیاطاً قضایي لمونځونه راګرځوي، خو دا یې نه وي یقین چې له ما څخه قضا سوي دي، خو شک ور وولېږي چې انسان دی، خامخا به په ژوند کې پاتې سوي، نو د ښه احتیاط لپاره بیا به نو دی د سهار لمونځ خو نو د 2 رکعته دي، د ماپښین د 4 رکعته دي، د مازدیګر د 4 رکعته دي، د ماخستن د 4 رکعته دي. هغه دې په نفلو کې دغه نیت کوي چې نیت کوم د زړه له اخلاص لمونځ کوم 2 رکعته که پر ما قضا سوي د سهار د لمانځه، او د ماپښین په دې کې به داسې نیت کوي چې نیت کوم د زړه له اخلاصه لمونځ کوم 4 رکعته لمونځ کوم 4 رکعته که پر ما قضا سوي د ماپښین د لمانځه ده، د 4 نیت به کوي. هغه به هم ډک وایي. خو که چیرې قضا او په قضا کې درېږي، که قضا نه و نوافل دي، نوافل ټول ډک ویل کېږي. او د وترو د ماښام لمونځ وایي په یوه حیثیت باندې هغه نفل دي چې 4 رکعته به کوي، په بل حیث باندې بیا فرض دي چې هغه خو نو د قضا په ځای کې درېږي. نو وایي د ماښام لمونځ به 4 رکعت کوي. نیت کوم د زړه له اخلاصه لمونځ کوم چې له ما څخه قضا سوي د ماښام د لمانځه 4 رکعته لمونځ کوم، چې په هغه ځای کې خدای ته ودرېږي چې له ما څخه قضا سوي د ماښام د لمانځه. نو 4 رکعته نیت به کوې، پر درېیم 4 سره به ډک هم وایه، پر درېیم رکعت به کښېني، اتحیاته به وایه، بیا به راولاړېږي، 4م رکعت به کوې، بیا به هغه اتحیاته وایه. خو که ستاسې بالفرض قضا سوی وي، ته په خبر نه یې، انسان عاجزه دی، د هغه فرضو په ځای کې درېږي. او که قضا سوي نه وله، بیا نفل ګرځي. په وتر کې به وایي هغه پر 3م رکعت باندې کښېني، اتحیاته به وایي، بیا به ولاړېږي، 4م رکعت به کوي. او دعای کنوت به په 3م رکعت کې وایي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 123 بیا تر 125 باب القضا. او دغه ډول په حاشیه تطحوي صفحه 447 باب القضا الفوائد. دغه ډول بحر رایق جلد 2 صفحه 80 باب القضا الفوائد کې. نو هغه وتر او د ماښام لمونځ به 4 رکعته کوي. نیت هغه تر ده پر تعلق لري، داسې نیت کوي چې نیت کوم د زړه له اخلاصه لمونځ کوم 4 رکعته، هغه خدایه که له ما څخه د چیر د ماښام لمونځ قضا سوي، په هغه کې یې راسه ودروه، په هغه کې یې راسه قبول که. نو د 4 رکعتو نیت به تړي. نو چې ویې تړی د 4 رکعتو نیت، پر 3مه ناسته به کښېني، یعنې لکه د ماښام د لمانځه، بیا به 4م رکعت پر کوي. خو کله بالفرض له ده څخه قضا سوي، نو هغه د ده په قضا کې درېږي. او که قضا سوي نه و، هغه نوافل ګرځي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د نوافلو پر ځای باندې موږ د قضایي لمونځو نیت وکړو. یو وایي هغه سنت چې د
ماپښین تر لمانځه مخکې یا وروسته کېږي یا د سهار تر لمانځه مخکې یا دغه دی صلات ضحا د څاښت لمونځ دی، د اشراق لمونځ دی، د ماښام وروسته دوه رکعته سنت دي، د ماخستان تر لمانځه څخه هغه بعد 2 رکعته سنت دي. په دغو کې دي نو وایي دا سړی په خپل نیت باندې کوي. نور چې وایي سړی نفل کوي باید وایي احسن و ښه طریقه دا ده چې سړی د قضایي لمونځو نیت کې وکړي. که د ده پر ذمه پاتې وي الله بیا په هغو کې ودروي، که د ده پر ذمه نه یې پاتې نو خو د بیا له هغه بیا نفل ګرځي. نو الله دې زموږ ژوند او الله دې زموږ عمر، الله دې زموږ اولادونو ټول د الله په دین کې هغه ژوند ورکړي او الله دې د الله په دین کې مشغوله وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.